د غزې وروستۍ شپه. کله چې له قبر څخه را وګرځېدو، یوه نجلۍ مو ولیده چې له پښو څخه یې وینې څڅېدې. یوې خور کې له ویرې څه ماشوم غېږ کې نیولې، پر سر یې پاڅېدلې لو پټه وه په غذا کې، غیرت زما او ستا تله پرته وه په غذا کې. لسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم اوریدونکو، د الله جل جلاله څخه غواړم چې تاسو روغ جوړ او خوشاله یاست، او هیله لرم چې ژوند مو په خوښۍ کې تیریږي. محترم اوریدونکو، په تیره نهمه برخه کې مو وویل محیا منډه وکړه، د حسنات ترڅنګ ودرېده، جوړه روانې سوې، په کتار کې ودرېدې. شیبه وروسته په لوښو کې یوه څمڅه خواړه ولوېدل، توجن بخار ترې پورته کېدی. محیا سور اسویلی و ایست، ډېره موده پس یې د پخو خوړو بوی په پزه ننوتی. محترمو اوریدونکو، د کږدۍ څراغ سپین ځلېد، د ټولو زامې خوځېدې. محیا له ډوډۍ دومره خوند نه اخیست لکه د فرحان له غټو ګولو. فرحان د وروستۍ مړۍ سره سر راپورته کړ، سترګې د ښځې په ګونځو مخ ولګېدې. په ډکه خوله یې وویل مخ دې اوتو کړه، ګونځې به یې ورکې سي. محیا رډې سترګې فرحان ته ور واړولې، ویې ویل مشرانو ته څوک داسې نه وایي. فرحان حیرانه څهره ونیول، ویې ویل جامې به مې چې مور اوتو کړې، ګونځې به یې ورکې سوې. د زړې ښځې په شونډو مسکا پرته وه، ویې ویل مه کوه لورې، ماشوم دی. ورپسې یې وویل پل مو بختور دی، یو دیګ مو دوه دیګه سول، موده پس مو پاخه خواړه وخوړل، برېښنا هم راغله. د محیا سر وځړېدی، غره یې واخیسته، په سختي یې اوښکې کابو کړې. حسنات لوښي ټول کړه. شېبه وروسته د زړې ښځې تر څنګ کښېنستله. د زړې ښځې غږ لوړ سو، ویې ویل حسنات، د زخمي زړونو سکون ووایه. حسنات وویل کوم صورت انا؟ زړه ښځه سوچونو یوړه. شېبه وروسته یې وویل تر ټوله کلام مې جار کړې، خو د یوسف صورت مې په زړه ښه لګېږي. حسنات یو غړپ اوبه وڅښلې، سترګې پټې کړې، له حنجرې یې خوږ غږ پورته سو. محیا حیرانې سترګې د حسنات په لور وڅرخولې، له هر آیات سره یې زړه سپکېده. حسنات به چې غږ لوړ کړ، د کږدۍ په څلور کونجې کې به یې انګازې کولې. محیا لړزې واخیسته، سترګې وموښلې لکه خوب چې ویني. زړه ښځه زنګېدله، ورو ورو یې شونډې رپېدې. د صورت په پای کې د حسنات غږ ټیټ سو، په کږدۍ کې ژوره خاموشي خوره سوه. زړه ښځه څنګ ته کږه سوه، اوږده وغځېده. شېبه وروسته یې خرهار وختی. محیا د حسنات څنګ ته نږدې سوه، کرار یې ترې وپوښتل قرآن کریم دې ټول یاد دی؟ حسنات وویل نه. محیا وویل خو سورت یوسف دې ټول یاد و؟ حسنات وویل انا دومره راباندې ویلی چې یاد سوی مې دی. محیا وویل ولې؟ حسنات وویل کله چې زما پلار او اکاګان ورپه زړه سي نو سورت یوسف راباندې وایي. محیا وویل څنګه پوهېږې؟ حسنات وویل اوس د انا په خوی بلده یم. محیا وویل پلار او اکا دې چېرته دي؟ حسنات وویل ورک دي. محیا سوچونه ویوړه، د حسنات په څهره یې سترګې شخې کړې، ذهن کې لا هم د هغې غږ لګېد. شېبه وروسته یې وویل ښایسته غږ لرې. حسنات وویل مننه. محیا وویل قرآن کریم دې له چا زده کړ؟ حسنات وویل اکا مې قاري و، په تلاوت کې د مصر له قاریانو وړه وه، هغه را زده کړ. قدرمنو اوریدونکو، سړه ښځه د کږدۍ په خوله کې ناسته وه، دوې لویې ستنې یې په لاس کې نیولې وې، څوکې یې د لمر ژړو وړانګو ته سپینې ځلېدې، شین تار یې له یوې او بلې ستنې کاږه. شېبه وروسته یې محیا ته غږ وکړ لورې دلته راسه. محیا یې مخې ته ودرېده. زړې ښځې یې ښی لاس ور ونیوی، شین لاسبند یې ور واچاوه. د محیا څهره وغوړېده، لاسبند ته یې په ځیر وکتل. کلکه غېږه یې له ښځې تاو کړه. د فرحان سترګې د محیا په لاس ولګېدې، راپورته سو، د ښځې اوږه یې وخوځوله. ویې ویل ما ته څه جوړوې؟ زړې ښځې له خبره نه وه کړې چې حسنات وویل تا ته یې زه جوړوم.
فرحان د حسنات ترڅنګ غلی کښېناست. حسنات وویل محیا یوه پاڼه راکړه. محیا وویل خپله یې له کتابچې پرې کړه خو سپینه. شېبه وروسته د فرحان سترګو ته کاغذي بیړۍ ونیول. فرحان د موټر په څېر په ځمکه کشوله. د حسنات غاښونه وځلېدل. ویې ویل فرحان حیرانه څهره ونیول. ویې ویل خیر څنګه چلیږي؟ حسنات وویل په ما پسې راځه. د کږدۍ مخې ته یوه پلاستیکي کاسه ایښه وه. په منځ کې خړې اوبه وې. کاغذي بیړۍ یې د اوبو منځ کې خوشې کړه. باد یې یوې او بلې خواته ځنګوله. محترمو اورېدونکو، محیا د قبر څنګ ته ناسته وه. سپېرې خاورې یوې او بلې خواته اړولې. نشه چې شونډې یې کرا کرا ورپېدې. ویې ویل مورې انا ستا په څېر مهربانه ده. نه پوهېږم څه وخت درسره ملګری سوې خو په زړه مې خوږه لګېږي. یوه لمسۍ لري هغه هم خوږه ده. نه لیان ډېره خوږه وه نه د لیان مخ ښایسته دی. د حسنات غږ. شېبه وروسته بل قبر ته ولاړه. د ډبرې په سر شنه ټوټه باد یوې او بلې خواته اړوله. د قبر څنګ ته غلې کښېناستل. سپېرو خاورو ته یې خبرې پیل کړې. ویې ویل پلاره مور هم درغله. قول در کوم چې د فرحان به ساتنه کوم. خیر دی کله کله خوب ته راځه. ویرېږم چې څېره دې راڅخه هېره سي. محترمو اورېدونکو، فرحان په ساه نیولي غږ وویل هغه د اوبو موټرک اوبو وخوړ. د حسنات او محیا په شونډو نرۍ مسکا وغوړېده. حسنات وویل هغه څنګه؟ د اوبو موټرک په یوه اړخ په اوبو ولوېد. راپورته مې کړ سوری سو. حسنات وویل بیا دې څه وکړ؟ فرحان وویل لمر ته مې کښېښود. حسنات وویل اوس چېرته دی؟ فرحان وویل بیرته مې اوبو ته خوشي کړ. ډوب سو. لږ وروسته یې ټوټې د اوبو سر ته راغلې. محیا کښتۍ ته ننوتله. بیرته راووته. کتابچه حسنات ته ونیول. حسنات یوه خالي پاڼه پرې کړه. د پاڼې دوې څنډې یې د مثلث په څېر کږې کړې. دواړې خواوې یې په منځ کات کړې. اوږده څوکه ترې جوړه سوه. په څوکه یې څو ځله دوې ګوتې کش کړې. نرۍ سوه. ولاړې خواوې یې په مخالف لوري کږې کړې. فرحان وویل دا څه دي؟ محیا وویل الوتکه. فرحان وویل دا هم په اوبو کې چلیږي؟ حسنات وویل نه په هوا کې. حسنات د کاغذي الوتکې څوکه د دوو ګوتو په منځ کې ونیول. زور یې کړ. هوا ته یې خوشې کړه. الوتکه لوړه ولاړه. کرار کږه سوه. په ټینډو وه. درې غوټې په هوا کې ووهلې. له څلورمې سره په مځکه ولوېدل. فرحان منډه کړه. له شا یې غږ لوړ سو. ویې ویل او الوتکه د اوبو تر موټرک ښه ده. محترمو اوریدونکو، د کښتۍ په خړه پرده د محیا او فرحان سوري پراته ول. حسنات د زړې ښځې پښې موښلې. محیا د فرحان خولې ته غوږ کوږ کړی و. زړه ښځه له ځایه راپورته سوه. نیغه کښېناستله. څه وایې لورې؟ محیا وویل کیسې غواړې؟ زړې ښځې وویل زه به کیسې درته وکړم. د فرحان غږ لوړ سو. ویې ویل ستا په خوله به خوند ونه کړي. د زړې ښځې خندا لوړه سوه. ویې ویل یو ځل غوږ شه ښایي خوښ به دې سي. د فرحان ټنډه تروه سوه. ویې ویل ستا غږ ډډ دی. د مور مې نرم دی. محیا د فرحان اوږه وخوځوله. ویې ویل غوږ شه. فرحان محیا ته سترګې ورواړولې. ویې ویل خو محیا د فرحان په خوله لاس کښېښود. بله خبره په خوله کې وچه سوه. زړې ښځې له اوبو غوړپ وکړ. غاړه تازه کړه. ویې ویل په یوه شنه ځنګل کې یوه کوچنۍ مرغه اوسېده. قاقا نومېده. قاقا ځیرک او مهربانه مرغه و. یوه ورځ په ژمي کې درنه واوره اورېده. ټولې ویالې او سیندونه یخ وهلي وه. خواړه نه پیدا کېدل. قاقا له ډېرې یخنۍ او لوږې خپله مشوکه په وزرونو موښله. له ځانه سره فیصله وکړه چې خواړه پیدا کړي. پرواز یې وکړ. وزرونه یې اوږده نیولي ول. د واورې بڅري پرې لوېدل. په شیبه کې یې تورې وزرې سپینې او درنې واوښتې. قاقا په هوا کې وزرې ورپولې. واوره ترې ولوېده. په لوېدلې واوره پسې یې کتل چې سترګې یې په یوه ټپي مرغه ولګېدې. قاقا ټیټ سو. قوقو یې کړ. فرحان د زړې ښځې خبرې پرې کړې. قوقو څه شي دي؟ زړې ښځې وویل قوقو یې د دې لپاره وکړ چې له ټپي مرغه وپوښتي چې ولې داسې سوې. فرحان وویل مرغۍ څه وویل؟ زړې ښځې وویل مرغۍ وچوڼېده چې یو وزر مې د ښکاري په ګولۍ ولګېد. اوس ټپي یم نشم الوتلی. که همدلته پاتې سم لیوان به مې وخوري. قاقا ټیټ سو. وزر یې په ټپي مرغۍ وغوړاوه. مرغۍ چې توده سوه قاقا ورو په خپلو پنجو کې راپورته کړه. ډېر مزل یې وکړ. د لرګیو په یوه ځال یې کښېښودله. قاقا ورته وویل چې زه اوس راځم خواړه درته راوړم. مرغۍ په چوڼېدو سوه. ویې ویل
د یوې ونې لاندې د جوارو دانې شیندل سوي، خو پام کوه چې ټک ته وزر ورنه کړې، ډېر درد لري. قاقا والوت، د پلنې ونې تر څنګ یې پنجې شیخې کړې، دانې په بیړه ټولولې، بیرته د لرګیو ځالې ته راورسېد، دانې د ټپي مرغۍ څنګ ته واچولې. د ونې لاندې یوه سویا ولیده، لړزې اخیستې وه، وړې سترګې یې په سپین مخ کې تورې برېښېدې. فرحان حیرانه څهره ونیول، ویې ویل ماهیا هم کله کله د سوی په څېر لړزېږي. د زړې ښځې په ګوند څېره مسکا وغوړېده، ویې ویل سوی ژړل، خېټې یې ډبا کوله، وږې وه. قاقا یو پټي ته ولاړه، واوره ډېره وه، یوې او بلې خوا ته یې وکتل، د یوې ونې لاندې واوره کمه وه، هلته ولاړی، پنجې یې په واوره کې شیخې کړې، واوره یې چې پاکه کړه، لندې خاوره یې له پنجو وکیندله، 2 ګازره یې راوایستل، په پنجو کې یې ونیول او سوی ته یې په بیړه ځان راورساوه. د سوی 2 غاښونه راوتلي وه، د ګازرو په لیدو یې غوږونه څک سول، په 1 ګازرې یې خوله ټینګه کړه، وړه زامه یې ډکه ډکه کېده، په شبه کې یې 2 ګازرې تر ستوني تېر کړل. سوی په واوره کې ولغړېد، سره پزه یې لاسره واوښته. فرحان وویل ولې په واوره کې ولغړېدی؟ زړې ښځې وویل ځکه چې له قاقا مننه وکړي. فرحان وویل قاقا څه وکړل؟ زړې ښځې وویل قاقا د سوی په سر وزر کش کړ، ناڅاپه یې له وزر رڼا راووته، په ټوله ځمکه خوره سوه. دا جادویي رڼا وه، د ځنګل هر ځناول به چې د قاقا د وزر رڼا لمس کړه، یخني به یې نه کېده او زړونه به یې له خوښۍ ډک سول. زړې ښځې وویل له دې کیسې څخه مو څه زده کړل؟ محیا وار لومړی کړ، ویې ویل چېرته چې مهرباني وي سور ژمی ګرمیږي. حسنات وویل څوک چې له نورو سره مرسته کوي یوه ورځ به معجزه وویني. زړې ښځې لاسونه خلاص کړل، محیا او حسنات یې غېږې ته ورغلې. فرحان هم هغسې په خپل ځای کې ناست و، خوب یې څهره بېهوشه کړې وه، سترګې یې ورو ورو پټېدې. زړې ښځې دواړه ښکل کړې، ویې ویل له یوې او بلې سره مینه او مهرباني وکړئ، د ژوند ژمی به مو ګرم سي. قدرمنو اورېدونکو، کښدۍ تپه تیاره وه، زړه ښځه څخېده، د محیا له سترګو خوب تښتېدلی و. د کیسې په اړه یې فکر کاوه، له ځانه سره وویل که مهرباني ښه ده بیا مو ولې بې کوره کوي، ولې مو وژني، ظلم یې د څه لپاره دی؟ د فرحان غږ لوړ سو، ویې ویل مورې پلاره مه ځئ مه ځئ. محیا لاس وروښت کړ، فرحان یې وخوځاوه. شېبه وروسته د فرحان غږ ولګېدی، ویې ویل د پلار او مور په لاسو کې ګلان وه. محیا وویل سمه ده اوس ویده سه. فرحان وویل راځه خپل مخکني ځای ته ولاړ سو، ګلان به یې راوړي وي. محترمو اورېدونکو، د وچې ونې د شاخونو سوري په مځکه اوږده پراته ول، 2 پاڼې یې په لاندني شاخ ځړېدلې، نرمې نرمې باد ته نڅېدلې. محیا او حسنات په یوه سپېره ډګر کې ګرځېدې. فرحان کاغذي الوتکه الوزوله، محیا او حسنات له ځمکې په لمنو کې څه ټولول. شېبه وروسته حسنات د یوې ډبرې تېره څوکه په خاورو کش کړه، خوند یې ورنه کړ، بیرته یې لیکې په پښو پاکې کړې. غږ یې وکړ شګې بس دي، راځه زړه رسم کړه. محیا ډبره ور واخیسته، 3 لوی زړونه یې څنګ په څنګ رسم کړه. حسنات څو شګې پورته کړې، د یوه زړه په منځ کې یې لنډې او اوږدې کښېښودې. 2 نومونه ترې جوړ شول، ابراهیم او عبدالله. محیا نور شګې حسنات ته ورکړې. حسنات د بل زړه په منځ کې ودرېدی. له محیا څخه یې وپوښتل د چا نوم جوړ کړم؟ محیا وویل د مور او پلار مې. حسنات وویل څه نومېږي؟ محیا وویل تسنیم او محمود. شېبه وروسته د زړه په منځ له شګو جوړ 2 نومونه د لمر وړانګې ته برېښېدل. حسنات 3م زړه ته ولاړه، یوه شګه یې کښېښوده، بېرته د محیا په غږ نیغه ودرېده. ویې ویل محیا ورته وویل صبر، په دې زړه زه نوم لیکم. محیا مخکې ولاړه، یوه شګه یې په لړزان د لاس چیندله. شېبه وروسته د حسنات له مخې لیرې سوه. د حسنات سترګې په چیندل شویو شګو ولګېدې. انا څهره یې وخوړېده. ویې ویل کومه انا؟ محیا وویل د کښدۍ انا. حسنات په خندا کې وویل هغه فاطمه نومېږي. محترمو اورېدونکو، فرحان په کڅوړه کې څه لټول، کتابچه یې ترې راوویستله، د یوې سپینې پاڼې څنډه یې کش کړه، کغ سو، پاڼه تر نیمایي پرې سوه، د بلې خوا پاڼه یې راپورته کړه، له پرې پاڼې سره یې ودروله، زور یې ورکړ، 2 پاڼې له کتابچې بېلې سوې، په بیړه له کښتۍ راووتی. پاڼې یې حسنات ته ونیولې. ویې ویل الوتکه راته جوړه کړه. د محیا په سترګو تیاره راغله، شونډې وچیچلې، لاس یې کش کړ، کړس سو،
د فرحان مخ بلې خواته کوږ سو. فرحان وژړل، په ژړا کې د حسنا تر څنګ ودرېدی. په کریغو کې یې وویل مور او پلار به ګلان راوړي ولاکه یو درکړم. د محیا زړه ودربېدی، اوښکې په سترګو کې ډنډې سوې، په شیبه کې پښیمانه سوه. د فرحان څنګ ته ورغله، ټینګ یې په غېږ کې ونیوی، غرو یې واخیسته، ویې ویل ټوله کتابچه تر تاجار. د لمر وړانګې یې پر اوږو پرتې وې، ستوري یې په خاورو کې اوږده ښکارېدل. شیبه وروسته یې له ځمکې ستوري وکوچېدل، د لمر ژېړه سترګه ډوبه سوه، د دښتې له سر وریځې لوړې ولاړې وې، داسې ښکارېدې لکه په وینو چې سرې وي. د 10مې برخې پای.